بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای مو راوله، څنګه یاست ګرانو محصلینو؟ صحتونه مو ښه دي؟ ژوند و زندګي ښه په خیر ده؟ دوستان، ملګري، انډیوالان مو سره ښه دي؟ تاسې ښه یاست؟ ښه، الله مو جوړ روغ لره. موږ تاسې په 4م سمستر کې غیر عضوي کیمیا مضمون لرو. غیر عضوي کیمیا تقریبا 4 کریډیټ لرو. په دې 4 کریډیټ کې نن زموږ تاسې لومړی درس دی د لومړۍ هفتې، چې د غیر عضوي کیمیا پیژندنه ده او ځینې عمومي اساسات دي. راځم را پیلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. غیر عضوي کیمیا یا انارګانیک کیمستري. غیر عضوي کیمیا د ټولو هغه مرکبونو څخه بحث کوي کوم چې په آیوني اړیکه سره ترکیب شوي وي. ټول هغه مرکبات چې په آیوني اړیکه سره ترکیب شوي وي غیر عضوي کیمیا د هغو څخه بحث کوي. اکثرا موږ داسې ویلی سو چې په جدول کې کاربن، اکسیجن، هایدروجن او نایتروجن دغه 4 دانې عناصر چې دي دې ته موږ حیاتي عناصر هم وایو، ځکه چې د ژوندۍ موجوداتو جوړښت په جوړښت کې چې کوم مرکبات چې د هغوی ترکیب د دغو 4 عناصرو څخه سوی دی. او په عضوي کیمیا کې د دغه 4 عناصرو شتون شته، خو د دې سره 113 عناصر د ټول جدول د چې دي د 113 عناصرو پیژندنه او د دغه ټولو عناصرو مختلف مرکبات د غیر عضوي کیمیا موضوع ده. الکلیګانې، تیزابونه، اکسایډونه او مالګې. دغه 4 سلسلې یا 4 کورنۍ هغه مرکبات دي چې د غیر عضوي کیمیا اساسي او مهم بحث بلل کیږي. د غیر عضوي کیمیا د پیژندلو لپاره موږ ته لازمه خبره دا ده چې د کیمیا ځینې اساسات او یا د کیمیا د مضمون ځینې اساسي موضوعات څخه یادونه وکړو. چون چې په نړۍ کې ټوله شته مواد په کهکشانونو کې چې انسان تر اوسه پیژندلي دي یا نه دي پیژندلي، د کیمیا د علم او کیمیادانانو دغه په اصطلاح منل سوې خبره ده او دغه ټولو کیمیادانانو تایید کړې خبره ده چې دا ټوله مواد چې دي د کوچنیو ذرات څخه جوړ شوي دي او هغه کوچني ذرات چې دي هغه اساسي او لومړنی واحد اتوم دی. د اتوم کلمه د لومړي ځل لپاره تقریبا 400 قبل المیلاد د میلاد څخه 400 کاله مخکې د دیموکرات په نامه سره یو عالم دی د دې په واسطه باندې رایجه سوې یا مروجه سوې ده. اتوم د نفي معنا لري او توم ذرې ته ویل کیږي، یعنی نه ذره یا هغه ذره چې د ویشلو وړ نه وي. دیموکرات د اتوم په اړه یا د موادو په اړه داسې نظر درلودی ویل ټوله مواد چې دي د کوچني ذرات څخه جوړ شوي دي او هغه کوچني ذرات بیا د نورو کوچني ذرات څخه جوړ شوي دي او هغه کوچني ذرات بیا د نورو کوچني ذرات څخه جوړ شوي دي. داسې په مسلسل ډول والماده د کوچني ذرو څخه په مسلسل ډول باندې جوړه شوې ده او په پای کې داسې ذره لاسته راځي چې هغه د اتوم په نوم سره یادیږي او نوره د ویشلو وړ نه وي. چون چې دیموکرات د وخت یو ستر عالم او د ډیرو ساینسدانانو استاد و
او په هغه وخت کې وسایل هم نه وه د دې دپاره چې د نظریاتو په اړه باندې تحقیق وسي او هغه عملي میدان ته راوړل سي. خو دا مفکوره تقریبا تر 14مې پیړۍ پورې دوام پیدا کړي. تر 1400 یعنې تقریبا 2000 کاله دا خبره وچلېده. په 2000 کاله کې چې هر عالم به هر ساینسدان به پر دغه د اتوم یا د موادو پر کوچني د ذرې پر موضوع باندې د موادو د ذراتو پر موضوع باندې به چې راورسېدی نو بیا به د دیموکرات خبره رامخته کړه او ویل به چې دیموکرات داسې ویلي دي نو زه څه نه وایم هغه بیا ټاپه کړه چې دا نو زما د نظر زما د خوا جون دغه رقم حساب صحیح ده. خو په 14مه پیړۍ کې یا د 14مې پیړۍ په اخره کې چې 18مه پیړۍ راپیل کېږي جان دالتن هغه عالم دی چې د لومړي ځل دپاره د اتوم موضوع بیا راژوندۍ کړه. یو څو خبرې د دیموکرات او د دیموکرات پر خبرې یو څه خبرې ور اضافه کړلې. که څه هم د جان دالتن ټولې خبرې واقعیت نه وي او ټولې خبرې اوس د منلو نه دي خو بیا هم جان دالتن ته د دې په سبب چې د اتوم موضوع یې راپورته کړې ده د کیمیا د پلار لقب ورکول سوی. 2000 کاله ساینسدانان کیمیادانان د دیموکرات د نظریې تر تاثیر لاندې وو. دغه تاثیر او دغه چې ټولو پر ځان باندې یو لوی تلتک اور کړی و او دغه تلتک د دیموکرات تر نامه و. دغه تلتک چا څرې کوي؟ د اتوم په اړه باندې جان دالتن څرې کوي. د عالمانو یې ورفکر کوي وجې ته. د دیموکرات څخه راوروسته د اتوم په اړه بیخي ډېر نوي موضوعات وڅېړل سول، نوي څرګندونې وسولې، د عالمانو ورفکر سو. دیموکرات یو څو مهمې څرګندونې دغه جان دالتن څو مهمې څرګندونې د اتوم په اړه کړي دي. لومړی مواد د اتوم په نوم د کوچنۍ ذرو څخه جوړ شوي دي. دا خو صحیح خبره ده چې نور نسي ویشل کېدلی. دا خبره اوس څوک نور سره مني. دا هم د دیموکرات دغه د نظر دی چې دلته یې راخیستی. د کیمیاوي عناصرو ټول اتومونه سره ورته او یو شان وي. دا خبره اوس هم موږ تاسې ورسره منو. د کیمیاوي عناصر د هر عنصر ټول اتومونه چې دي هغه یو شان وي. اتومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه ځي. دا معلومداره خبره ده. د نړۍ په ساحه باندې چې انسان په شوبت پیدا دي او انسان چې دنیا ته راغلی دی الله عزوجل خلق کړی دی او د علوم را شروع سوي دي تر اوسه پورې د نړۍ د جوړښت څخه بیا تر اوسه پورې نه نوي مواد اضافه سوي دي د ساینسدانانو و څېړونکو په کتو سره او د دلایلو ته په کتو سره قوي دلایلو ته او نه هم دا زاړه اتومونه دا زاړه ذرات له منځه ځي. اوس یو څوک کېدای شي په موږ تاسې کې دستي داسې ووایي چې استاده دا اوس څه وایه څه خرافات شروع کړل څنګه مواد له منځه نه ځي دا دونه انسانان مړه سوله ګرده خاورې سوله دا نوي خلک نوي کوچنیان پیدا کېږي دا نوي چې نوي مواد راځي دنیا ته او زاړه مواد د منځه ځي. ګورئ او یا مثلا داسې یو مثال یو څوک وایي استاده تا خو په شرمولو دا دې اوس کمې خبرې ته دې لاس اوس ورچولی دا اوس ته څه وایه دا لرګي چې موږ یې وسوځو دا نه دي چې د منځه ولاړي او بوټي دي په خپله په مځکه کې راپورته کېږي غټېږي غټه درخته چې بوټي وکړي دا نه دي چې مواد اضافه شوه. ګورې که چیرې د کیمیا له نظره څخه د ساینس له نظره څخه تاسې یو لږ و دغه سوال ته متوجه سي او دغه د ده پوښتنه تحلیل کړي. اوس مثلا پخواني انسانان مړه سوي دي صحیح ده پخواني انسانان چې مړه سوي دي وجود یې څه سوی دی خو وجود یې یا د کاربن ډای اکساید ګاز ورڅخه جوړ سوی دی هوا ته تللی دی د قبر څخه ګاز راوتلی دی د قبر د سوري څخه او یا داسې دی چې چینجانو د مړي وجود چینجانو خوړلی دی چینجانو خپل وجود په غټ کړی دی خو ګوره د ده د وجود مواد وه اوس د چینجه د وجود مواد ځینې جوړ شوه او یا د وخت په تېرېدو سره وروست سوی دی د وجود د ورستېدو سره د یو ترکیب څخه مواد په بل ترکیب بدل سوي دي او په خاوره باندې اوښتي دي.
صحیح خبره ده په خاوره باندې دغه سوی دي تبدیل سوی دي دغسې موږ تاسې چې دغه کوو څه شي ورته وایي لرګی دی چې کله موږ تاسې لرګی سوځو لرګي ته اور اچوو نو په هغه صورت کې لرګی په ایرو سره بدلیږي او کله چې لرګی په ایرو سره بدل سي نو ایرې خو هم مواد دي که نه دي د ایرو سره یو ځای دود خپریږي او دغه دود په خپله چې شي دي ذرات چې نه د دود په شکل یو څه ذرات هوا ته پورته کیږي یو څه ذرات یې دغه ایرو په شکل باندې پاته کیږي دغه ایرې دي چې په اصطلاح صرف او صرف ترکیب تغییر وکړي یوازې چې تغییر وکړي ترکیب یې تغییر وکړي اتومونه له منځه نه دي تللي صرف د یو جوړښت څخه په بل جوړښت باندې اوښتي صحیح خبره ده دا نوی ماشوم چې د مور په نس کې زیږي دا د کومه کیږي خو د مور د وجود څخه د پلار د وجود څخه نطفه راجلا کیږي دا نطفه د کومه سوې وه د غذایي موادو څخه د دوی په وجود کې تولید سوې وه غذایي مواد د کومه سوې وه په نباتاتو کې وه نباتاتو غذایي مواد د کومه کړي وه د مځکې څخه اخیستې وه د هوا کاربن ډای اکساید جذب کړي وو یعنې که حساب ورته وکړو د هغه سایکل دی جوړ دی کوچنی د نطفې څخه چې په اصطلاح الکا یې واخیستله د هغه څخه وروسته د مور غذا خوري شینګیا ده غوښې دي په اصطلاح پروټینونه دي مختلف مرکبات دي دا اخلي د دې د وجود د ودې سره سره د کوچني وجود هم د دغه موادو په واسطه اضافه کیږي غټیږي هغه د مړي جسدونه چې وراسته سوي وه او په ایره او په خاوره باندې بدل سوي وه او په کاربن ډای اکساید ګاز باندې بدل سوي وه هغه بیا نباتات جذبوي نبات وده پکوي هغه نبات بیا بیرته موږ خورو زموږ وجود وده پکوي سایکل دی د هغه زاړه اتومونه چې یو په بل شکل باندې سره بدلیږي نو نوي اتومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه ځي دا یې ډېره ښه خبره کړې وه دغسې څلورمه خبره د بېلابېلو عناصرو اتومونه یو له بل سره یو ځای سوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي همدارنګه د 19مې پېړۍ په شروع کې تامسن یو بل عالم دی چې دی ډېر لاسته راوړنې د الکترون پېژندنه او کشف د تامسن په واسطه سوی دی د اتوم لومړنی موډل هم تامسن وړاندې کړی دی اتوم یې تامسن موډل د اتوم په اړه داسې و تامسن ویله چې یو اتوم چې دی هغه یو ممیز لرونکي کیک ته ورته دی کیک یې مثبته هسته او ټول اتوم وبلئ او ممیز چې پر کیک باندې مښتي دی هغه یې الکترونونه وبلل چې په د اتوم په هسته باندې داسې کلک نښتي دي صحیح ده نو همدارنګه هر اتوم یې په عادي حالت کې د چارج له مخې خنثی وباله د تامسن دغه مهمې خبرې دي چې یو خو د اتوم لپاره لومړنی موډل د وړاندیز کړی دی او بله خبره الکترون کشف یا د الکترون پېژندنه د لومړي ځل لپاره د تامسن په واسطه سوې ده که څه هم ملیکان بیا الکترون لاسته راوړی دي د تیلو په څاڅکو کې خو لومړۍ پېژندنه او توزیع د تامسن په واسطه سوې ده او دا خبره وکړه چې ټول اتومونه یا ټول مواد په عادي حالت کې د چارج له مخې څخه خنثی دي هسته یې مثبت چارج مرکز او الکترونونه منفي چارج لرونکي وبلل دغسې په 1911 میلادي کال کې رادرفورد اتوم شمسي نظام ته ورته وباله ولې یو اتوم چې دی شمسي نظام ته ورته دی لکه په شمسي نظام کې چې مرکز لمر دی او پر شاوخوا یې سیارې راګرځي داسې په یو اتوم کې هسته مرکز دی او الکترونونه د سیارو په شان په ټاکلو مدارو کې د هستې پر شاوخوا باندې راڅرخي او د اتوم دپاره دوې لویې برخې پیشنهاد کړلې چې یوه لویه برخه هسته او بله یې هم مدارونه وبلل په هسته کې خو موږ تاسې خبر یو چې دوه ډوله اساسي ذرات شتون لري یو پروتونونه دي چې مثبت چارج لري او بل هم نیوترونونه دي چې خنثی دي د چارج له مخې څخه خو دا دواړه تقریبا د کتلې له مخې سره برابر دي یعنی د پروتون یا نیوترون کتله چې ده ماس کتله چې ده دا تقریبا سره مساوي ده کتله یې نو څو ده
اوه شپېته د دواړو دپاره تعین سوې ده. اوه شپېته ضرب لس په توان د منفي څلرویشت ګرام. منفي څلرویشت ګرام. که چیرې دا منفي تاسې اوه ویشت کړئ نو بیا د ګرام واحد پر ځای به بیا څه لیکئ؟ کیلو ګرام لیکئ، چې د هغه ته موږ یو AMU یا یو اتومیک ماس یونیټ هم وایو. دا دوغنده یو پروتون یا یو نیوترون دومره کتله لري. نیوترون د چارج له مخې خنثی دی، پروتون مثبت یو چارج لري. صحیح خبره ده؟ په مدارونو کې الکترونونه شتون لري چې په ای منفي علامه سره ښودل کیږي. تقریبا کتله د الکترون چې ده 1840 ځله 1838 ځله کوچنۍ ده د پروتون یا نیوترون د کتلې په نسبت. نو ځکه د الکترون کتله چې ده موږ تاسې ډېر ورته ارزښت نه ورکوو، خو بیا هم د الکترون کتله چې محاسبه شوې ده 9.1 هغه نور اشاریه به یې نه لیکمه ضرب لس په توان ده منفي یو دېرش کیلو ګرام. منفي یو دېرش کیلو ګرام دا کتله ده. او کیو یعنی چارج اندازه چې ده د یو الکترون د چارج مقدار چې دی هغه 1.602 ضرب لس په توان ده منفي 19 کولم به دی CB. کولم په MKS سیستم کې د چارج واحد دی، خو د CGS په سیستم کې بیا ESU دا واحد د چارج واحد دی. ایسو تقریبا 3 ضرب لس په توان د 15 یعنی 3 لکه ایسو یو کولم سره مساوي دي. لس په توان د 15 مساوي کیږي د یو کولم سره یو CB سره. د یو کولم چارج مقدار دومره دی لکه 3 لکه ایسو. دا په CGS سیستم کې د چارج واحد دی. دا کولم CB چې دی دا په MKS سیستم کې واحد دی. که د ایسو ESU یو واحد تاسې یو ځای ویل دی پوه چې دا د چارج واحد دی په کوم سیستم کې؟ په CGS سیستم کې. دا یادول وړ ده چې ښه د اتوم مشخصات ته راځم. اتوم دوې لوی برخې لري. دا اوس مویل هسته او مدارونه دي. پروتون او نیوترون نسبتا یو شان کتله لري. دا اوس چې ما کوم تشریح درکړله همدا تشریح مې دلته دا ځای په ځای کړې ده. پروتون مثبت چارج لري خو نیوترون د چارج له مخې څه شي دی؟ خنثی دی. صحیح ده؟ الکترون د چارج له مخې زیات ارزښت لري. ګورئ دغه خبره لازمي باید ستاسو په فکر کې الکترون خو د کتلې له مخې تقریبا 840 ځله کوچنی دی د پروتون یا نیوترون په نسبت، مګر ارزښت چې په چارج کې دی د الکترون د چارج مقدار هم 1.602 ضرب لس په منفي 19 کولم دی. د پروتون چارج هم دون دی. صرف د پروتون چارج مثبت دی، د الکترون چارج څه دی؟ منفي دی. دا چې د یو الکترون چارج د یو پروتون سره مساوي دی ماضي مختلف العلامه دی. همدا سبب دی چې یو ماده په طبیعت کې خنثی ده. که چیرې د چارج مقدار د الکترون د پروتون سره مساوي نشي نو ټول مواد به په طبیعت کې رادیکالونه او چارجداره حالت ولري. په دا جدول کې تاسو وګورئ د پروتون، نیوترون او الکترون د ذراتو ځینې خاصیتونه. سمبولونه PNE صرف دا یو شی تاسو اضافه کوئ E منفي او دا نوټ کلمه دغه ته نوټ ویل کېږي. دا کوچنی او چې پر سر ورکوئ دا د خنثی معنا لري. او په مثبت خو نو تاسو پوهیږئ چې P مثبت یعنی پروتون مثبت چارج لري. صحیح سو؟ دا یې سمبول سو. مقدار په ګرام سره د پروتون مقدار چې دی 1.602 دا اصلا 602 دی. دلته په دغه جدول کې چې ما د کوم کتاب څخه راخیستی دی هغه کې سهو شوي دي 602 چې کې دا 2 ایسته کوي 8 راځي نه 1.602 ضرب لس په توان د منفي 40 ګرامه دی. او د نیوترون کتله بیا 1.602
615 دی 215 دا 52 که صرف نظر کې دا هم 8 رالی دا هم 8 رالی دا اوس ما تاسو ته تشریح کی د دواړو کتله تقریبا سره یو ده د نیوټرون کتله لږ ور باندې فرق لري لږ څه لږ اضافه ده دغسې پسې د الکترون کتله ده 9.1 ضرب لس په توان که 9.1 یاد کړئ مشکل نشته لس په توان د منفي 28 ګرامه که کیلوګرام ته اړوئ نو دا به لس په توان منفي 1 جیش شي لکه ما چې درته ویلي وو 3 عدده به اضافه شي 29 جیش 1 جیش صحیح ده د برېښنا مقدار په کولم سره نیوټرون خنثی دی او دوی دواړه یو شان چارج لري صرف پروتون مثبت او نیوټرون منفي صحیح ده په AMU سره 1.002 اویا د یو پروتون کتله ده 1.008 د چیش کتله ده د یو نیوټرون کتله ده که چیرې تاسې راوند اپ کړئ دا به 2 اویا سي دا اوه به راوند اپ کړو دا به 2 اویا سي او دا شپږ چې راوند اپ کړئ دا به 8 سي نو 1.008 1.002 اویا صحیح ده او د الکترون کتله په AMU سره 0.3 450 نه او یا دا نه که راوند اپ کړو 55 په ځینې جوړ شي 0.355 په CGS سیستم کې په ESU سره په ESU واحد سره د یو پروتون چارج 0.803 ضرب لس په توان د منفي 28 ESU دی او د الکترون چارج چې دی هغه هم دغونه دی صرف دا منفي او دا څه رقم دی دا مثبت چارج دی د اتوم هستې ته راځو د اتوم هسته د نیوټرون او پروتون اساسي ذرې لري په دې خبرې د اتوم هسته د اتوم په پرتله ډیر کم کوتر لري نهایت تقریبا که زه درته وایم چې په سلو کې 95 سلنه مدارونه تشکیلي یو اتوم هغه 15 سلنه د حجم په لحاظ باندې هسته بلل کېږي لا به هم شاید کمه شي د اتوم هسته تقریبا ټول اتوم کتله تشکیلي په سلو کې 99% کتله د اتوم د چې د اتوم د هستې څخه حسابېږي ځکه چې الکترون کتله ډېره لږ ده صرف نظر کېږي بیخي نو په هسته کې پروتون نیوټرون خو دواړه په هسته کې دي اتومي کتله د پروتون او نیوټرون د مجموعې څخه عبارت ده نو چون چې پروتون او نیوټرون دواړه په هسته کې دي نو موږ ویلی شو چې د یو اتوم په اصطلاح ټول وزن یا کتله چې ده هغه متمرکزه پر هسته باندې ده د اتوم په هستو کې د پروتون او نیوټرون شمیر سره مساوي دي په عمومي شکل باندې په عناصرو کې د پروتونو او نیوټرونو شمیر سره چی شي سره مساوي وي خو یا به مساوي وي او یا به د نیوټرونو شمیر د پروتونو څخه زیات وي د نیوټرون وظیفه چې ده تر اوسه پورې د اتوم د هستې ثبات یاد سوی دی نو د اتوم هسته بې ثباته کېږي که چیرې نیوټرونونه د پروتونو څخه کم سي نو تر اوسه پورې داسې یو عنصر نشته چې نیوټرونونه د پروتونو څخه کم وي صحیح ده ما سوا د هایدروجن څخه چې هغه یو استثنا ده مګر دا بیا ډېر دي دا عناصر چې هغه د نیوټرونو شمیر یې د پروتونو څخه چې شوي زیات وي خو په هر صورت دغه د نیوټرونو شمیر زیاتوالی باید د نیوټرون او پروتون ترمنځ باید نسبت چې دی هغه 1.5 څخه زیات نه وي یعنی که پروتون 1 دانه وي نو نیوټرون به د 1.1 یا 1.5 پورې د دې څخه به اضافه نه وي 1.5 که د 1.5 څخه د نیوټرونو نسبت د پروتونو په نسبت زیات سو نو بس هغه بې ثباته کېږي هغه هسته تجزیه کېږي د الفا وړانګو څخه وځي نیوټرونه یې بېرته راکمیږي او په یو بل عنصر یا د بل اتوم په عنصر باندې څه پکېږي بدلیږي هسته د تجزیې په وخت کې له ځان څخه 3 ډوله مشهوره نه لیدونکي وړانګې تولیدوي چې دغه وړانګې د وتلو عملیې ته راډیواکټیو عملیه ویل کېږي راډیواکټیویټي یا راډیواکټیو عملیه هغه عملیه ده چې یو هسته د تجزیې په وخت کې ګاما الفا او بیټا وړانګې له خپل ځان څخه وباسي او د یو عنصر هسته د بل عنصر په هسته باندې د یو عنصر اتوم د بل عنصر په اتوم باندې بدل شي هغه عناصر چې اتومي نمبر یې د 2.4 څخه زیات وي طبیعي راډیواکټیو دي
چې د درو اچار څخه اتومي نمبر لوړیږي هغوی اکثره تجزیه کیږي د هغوی اکثرو د نیوترونو شمیر زیات وي د پروتونو په نسبت باندې نو ځکه ډېر اسانه او په لږ وخت کې دغه هستوي وړانګې له ځان څخه باسي او تجزیه کیږي په عناصرو کې ایزوتوپونه د نړۍ په سطح کې د یو عنصر مختلف اتومونه په مختلفو بڼو لیدل سوي دي لکه اوس مثلا دلته تاسې هایدروجن ته وګورئ یو یې اټومي نمبر یو یې اټومي کتله ده بل هایدروجن بیا داسې هم شته چې یو یې اټومي نمبر او دوه یې اټومي کتله ده یعنې دلته یوازې یو پروتون دی دلته یو نیوترون یو پروتون شته ګوره نیوترون دلته ډېر شو دلته لږ شو کتله یو د بل سره عنصر هغه عنصر دی اټومي نمبر جې د هم یو دی د جې د هم یو دی صرف اټومي کتلې یې فرق وکړي دلته یو دلته دوه ده او کیدای شي دلته وګورئ دلته درې ده اټومي نمبر یې یو دی یو شان دی صحیح ده دغسې د یوه عنصر مختلف اتومونه د ځمکې په مختلفو برخو کې مختلفې کتلې لري اتومي نمبرونه یو شاني کتلې فرق کوي ګوره دا اوس سپک هایدروجن ورته ویلی سي جې ته متوسط او جې ته دروند هایدروجن ویلی سي ځکه دا درې کتله لري دا دوه او دا یو نو که چیرې داسې عناصر موږ تاسې ولیدله د یو عنصر داسې اتومونه موږ ولیدله چې اتومي نمبرونه یو شان وو خو اتومي کتله یې فرق درلودی نو موږ وایو چې دا یو د بله سره څه چې یو د بله سره ایزوتوپونه دي اوس په دې ځای کې موږ تاسې دا ویلی سو چې د هایدروجن دیتریوم او تیتریوم دا درې سره یو د بل چې ایزوتوپونه دي راځم پسې ایزوبار ته په ایزوبار کې بیا موږ تاسې په طبیعت کې داسې ډېر عناصر لرو چې اتومي کتلې سره یو شان دي اتومي نمبرونه یې فرق سره لري جلا جلا اتومونه دي اوس اتومونه خو د اتومي نمبر په نګاه د واسطه باندې مشخص کېږي اتومي نمبر چې فرق وکړي نو بس هغه اتومونه سره جلا سونه جلا جلا عناصر اتومونه چې خو اتومي کتلې چې سره مساوي سوی یو د بل ایزوبار بلل کېږي ارګون پوتاشیم کلسیم دا درې سره څلوېښت اتومي کتله لري څلوېښت ای ام یو مګر اټومي نمبر ارګون کلسیم شل صحیح ده کلسیم شل ارګون اتلس پوتاشیم نولس دا اټومي نمبرونه یې فرق کوي اټومي کتلې یو شان دي نو یو د بل ایزوبار بلل کېږي دلته ورته وګورئ ارګون اتلس اټومي نمبر لري کتله یې څلوېښت پوتاشیم څلوېښت کتله ده اټومي نمبر یې نولس اټومي نمبر یې فرق وکړي اټومي کتله یو شان ده کلسیم اټومي نمبر شل اټومي نمبر د کلسیم څو سو شل سو فرق یې وکړي اټومي کتله یې شته یو شان څلوېښت ده نو په دې اساس باندې دا درې سره یو د بل ایزوبار بلل کېږي خدای دې وکړي سر په خلاصوي وي راځمه د نن ورځې د درس اخري عنوان ته خدای دې وکړي چې د دا مهاله پورې در باندې غمېدلی نه یو امید او ارزو مې دا ده چې تاسې به دغه هر درس چې تعقیبوئ ډېره هڅه به مو دا وي چې په هر ځای کې تاسې مشکل ولرئ هغه به نوټوئ او هغه به بیا زما سره د خیره سره شریکوئ زه به کوشش وکړم چې په خپلو نویو ویډیوګانو نویو درسو کې هغه ستونزې چې تاسو سره مخ یاست د هغه د حل کوشش وکړم نو ایزوتون په اتومونو کې ایزوتون اصطلاح هم شته د جدول په عناصرو کې ټول هغه اتومونه چې هم یې اتومي نمبر ورسره فرق لري هم یې اتومي کتله یو د بل ایزوتون دي اوس دا دواړه کومه اړیکه سره لري یو د بل ایزوتون دي اتومي نمبر د جې د فرق سره لري اتومي کتله هم فرق سره لري چې اتومي نمبر او اتومي کتلې دواړې فرق سره وکړي و داسې مرکبات ته موږ و داسې عناصرو یا داسې اتومو ته موږ یو د بل ایزوتون ویلی سو لکه هایدروجن او هیلیوم دی هایدروجن دی سوډیم او مګنیزیم جلا جلا عناصر چې دا 12 اتومي نمبر لري دا 11 د دې کتله 40 او د دې کتله څونه 23 ده نو خدای دې وکړي سر په خلاصوي کورنۍ وظیفه مو دا ده چې تاسې به چپټر ګورئ د خیره سره او بیا به دا ویډیو دوم ځلې ګورئ د ځان سره د ویډیو څخه به د متن څخه به نوټ اخلئ زما د خبرو څخه به نوټ اخلئ
که چیرې په کومو نقطو کې تاسو ته یو مهمه نقطه معلومېدله یا د یاداشت نقطه وه هغه به یاداشتوئ او بیا به د چپټر تشریح او دغه سلایډو څخه په ګډه باندې یو مهم نوټ تاسو جوړوئ او هغه به د خیره سره بیا ماته را استوئ. نور نو پر لوی ستر لا یزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.